Hello friends, in this video we will learn 20 daily use English sentences with Pashto translation and will go your English language to high level. ګرانو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به شل استعمالي ورځنۍ انګلیسي جملې بیان کړل شي د پښتو ترجمې سره چې دغه جملو د زده کولو نه بعد به ستاسو انګلیسي و یو لوړې درجې و یو لوړ لیول ته لاړ شي ان شاء الله. خو شرط دا دی چې دغه جملې واوریدل شي په توجه سره او ښه په حافظه کې ثبت شي. راشئ چې شروع وکړو. I am hungry. زه وږی یم. Hungry H-U-N-G-R-Y لوږې ته ویل کېږي. I am hungry. زه وږی یم. I am thirsty. د دې جملې معنا او مطلب بیا دا دی چې زه تږی یم. Thirsty T-H-I-R-S-T-Y بیا تندې ته ویل کېږي. I am tired. زه ستړی یم. کله چې تاسو یو کار کوئ او بیا د هغه کار څخه راسئ ستړي یاست نو تاسو دا رقم ویلی شئ چې I am tired. tired ستړیا ته ویل کېږي. نو د I am tired معنا دا ده چې زه ستړی یم. I am happy. زه خوشحاله یم. happy خوشحالي ته ویل کېږي. نو که تاسو دا ویل غواړئ چې زه خوشحاله یم بیا I am happy. زه خوشحاله یم. او که چیرې تاسو خوابدي یاست بیا دا رقم ویلی شئ چې I am sad. sad ویل کېږي خوابدیا ته. I am sad. زه خوشحاله نه یم یعنی طبیعت مې خراب دی خوابدی یم. او که چیرته تاسو په انګلیسي کې دا رقم وایاست چې زما دا شی خوښ دی یعنی ستاسو یو شی خوښ وي نو تاسو وایاست چې زه دا شی خوښوم یا زما دا شی خوښ دی بیا دا رقم I like it. زه دا خوښوم. like یعنی خوښول خوښولو ته ویل کېږي. او که مو یو شی نه وي خوښ دا رقم ویل غواړئ په انګلیسي کې چې زه دا شی نه خوښوم بیا دا رقم ویلی شئ چې I don't like it. don't یا do not لغت صرف و دی I like it جملې ته ور اضافه کړي. I do not like it یا هم I don't like it زه دا شی نه خوښوم. She are sweeping the bedroom. هغه د خوب خونه جارو کوي یعنی هغه ښځه لګیا ده د خوب خونه جارو کوي. sweeping S-W-E-E-P-I-N-G ویل کېږي جارو کولو ته او bedroom د خوب خونې ته ویل کېږي. It is raining. باران وریږي یعنی په الحاله باران وریږي. raining معنا باران وریدل. The weather is cloudy. هوا وریځینه ده یعنی وریځ ده. cloud ویل کېږي وریځ ده. او weather W-E-A-T-H-E-R چې دلته دغه TH د دال اواز ورکوي weather بیا ویل کېږي هوا ته. په دغه جملې کې چې د cloudy لغت پر ځای sunny S-U-N-N-Y لغت کښېږدي چې لمر ته ویل کېږي یعنی دا رقم ووایه چې The weather is sunny بیا معنا دا رقم کېږي چې هوا لمرینه ده یعنی لمر دی. او که په دغه ځای باندې د windy W-I-N-D-Y لغت کښېږدي بیا معنا دا رقم کېږي The weather is windy هوا بادینه ده. wind W-I-N-D باد ته ویل کېږي. You are hypocrite. ته منافق یې. که چېرته په انګلیسي کې ته وایو چاته داسې خبره کول غواړې چې ته منافق یې یعنی بیا نو همداسې ورته ووایه چې You are hypocrite. او hypocrisy بیا ویل کېږي منافقت. envy حسد. حسد ته په انګلیسي کې envy ویل کېږي. اکثره خلک دغه لغات چې envy دا رقم تلفظ وي ny تلفظ یې غلط دی. اصلي تلفظ دا رقم envy. او که تاسو وایو چاته دا ویل غواړئ په انګلیسي کې چې حسد مه کوه بیا نو داسې ورته ووایه چې don't یا do not be envious. حسد مه کوه. grudge بغض ته ویل کېږي په انګلیسي کې. او که تاسو دا زده کوئ چې په انګلیسي کې وایو چاته ووایاست چې بغض مه کوه بیا نو دا رقم ووایه چې don't be grudge بغض مه کوه. My maternal uncle is coming tomorrow. زما ماما سبا راځي. په دغه یوې جملې کې تاسو څو لغتونه زده کوئ. اول uncle U-N-C-L-E ماما. اوس به دا تاسو څنګه پیژنئ چې دا د مور له طرفه دی چې موږ په پښتو کې ماما ورته وایو او که د پلار له طرفه دی چې موږ اکا یا تره ورته وایو. خو په انګلیسي کې دواړو ته دغه لغت چې uncle دی استعمالیږي. نو موږ به فرق څنګه وکړو؟ نو فرق یې ډېر ساده او اسانه دی صرف تاسو لږ متوجه شئ. که تاسو مخکې تر uncle د maternal لغت M-A-T-E-R-N-A-L استعمال کړئ چې معنا یې د مورنۍ یعنی د مور له طرف دا رقم وایاست لکه په دې جملې کې چې استعمال شوی دی بس د uncle څخه ماما مراد دی زموږ په اصطلاح یعنی د مور لخوا. او که یې وروسته د paternal لغت چې معنا یې د پلرنۍ یعنی د پلار له طرفه استعمال شوی و بیا د دغه uncle څخه اکا یا تره مرادېږي
ان شاء الله ذهن به مو رسېدلی وي. د هغه رقم کوزن دی چې په انګلیسي کې ویل کېږي د اکا یا تره زوی ته او یا د ماما زوی ته، خو فرق یې هم هغه رقم کېږي چې موږ په انکل کې وکړ. دا رقم مټرنل کوزن د ماما زوی ته او پټرنل کوزن بیا د اکا زوی ته ویل کېږي. همداشانې اوند چې په انګلیسي کې ویل کېږي عمه یا ترور ته یعنی د پلار خور او یا خالته یعنی د مور خور، خو فرق یې هغه رقم دی چې موږ په انکل یا کوزن کې وکړ. نو تاسو ښه پوهیږئ. Don't get into anyone's talk. د چا په خبرو کې ځان مه اچوه. دا جمله به تاسو ډېر اورېدلې وي. نو په انګلیسي کې دا رقم ویل کېږي چې do not یا هم don't get into anyone's talk. د چا په خبرو کې مه راځه. Your life will be ruined. ستا زندگی به تباه شي. ruined ویل کېږي و تباه او برباد کېدلو ته. let go of me. ما پرېږده چې ځم. د دې جملې مطلب دا دی چې کله ته یو چا نیولی نه دې پرېږدي، نو ته ورته وایې چې ما پرېږده چې ځم، او یا یو چا ته لاس نیولی نه دې پرېږدي او ستا هم تلل غوښتل مطلب بیا دا رقم ورته ویلی شي چې let go of my arm یعنی زما لاس پرېږده چې ځم. arm arm دلته دغه r silent اواز نه ورکړي، دا رقم تلفظیږي arm. find the solution حل پیدا کړه. دا جمله هغه وخت استعمالیږي چې کله تاسو ته یو مسله مخته راغلې وي او تاسو یې حل پیدا کول وغواړئ، نو بیا چې په انګلیسي کې دا رقم وایي چې د دې مسلې حل پیدا کړه، بیا همدا جمله ده چې find the solution. tell me when to go. ووایه کله به ځو یعنی هغه ځای ته به کله ځو. tell me when to go. come fix it. راشه دا شی صحیح کړه. یعنی یو چاته دا ویل غواړي چې ته راشه زما څخه دغه شی یا دغه ځای خراب شوی دی، راشه دا صحیح کړه. نو په انګلیسي کې come fix it. not this much. دومره ډیر هم نه. دا جمله هغه ځای کې استعمالولی شي چې تاسو مطلب د یو چا څخه یو شی اخلي، مثلا میوه یا داسې نور شیان، نو هغه کس دغه شی تر خپلې اندازې زیات درکړي، نو تاسو ورته وایاست چې دومره ډیر هم نه، یعنی دونه ډیر ته هم ضرورت نه لرم. نو په انګلیسي کې not this much. just a little bit. بس داسې لږ شیان، یعنی چې څوک درته ووایي چې ته څنګه یې، نو ته ورته وایې چې داسې لږ شیان ښه. مثلا tell me وایه، یعنی یو کس تاسو ته خبرې کول غواړي، نو تاسو ورته وایاست چې وایه ما ته څه ویل غواړې. tell me.